دا څو سولې دوکاندار؟ 140 افغانۍ کېږي. 140. سمه ده به دلته کښېږدو. کڅوړ دې در واچوم؟ راواچوه. سمه. اول دا حساب راوکړه. حساب راکړه. 140 افغانۍ کېږي. 140 دا یې 50 دا یې 100 او دغه یې 140. کنې دا شلې لږ زوړ دی دغه دی. دا نه دی زوړ؟ یا دا سم. دا خو تا ژوولی چې دی دا څه رقم لسی دی؟ یا نه دی مې ژوولی ولاکن ګر سره ژوولی دی. اوس روژه ده ورور. دغه نور چیرې دی؟ د مابین څخه کمه ده. د افغانستان نوم نشته. دغه نه دی خدای سره مشتې دی نو. دلته د افغانستان نوم نشته. دا خدای خبر د کم هېواد پیسې دي. نور رنګ خو د افغانستان د 500 دي. دلته وګوره افغانستان نشته باندې. دا بل وګوره 1 متر 500 دی راخستی. ته داسې ورته وګوره. نیم متر خو دی. دونه 500 تا لیدلی؟ ته ودې 1 2 3 دا 3 دانې سره پلستر کړي. خدای یو نیم سل لسی ته راکړه دا 140 پرانه. څه شی یو نیم سل؟ نو خو 3.50 دي ته نو 3 خو د نیم سره مشلول دی واخه. خو نیم 50 نیم دا 50 دا 50 بیا. صحیح دی. دا ورس په خچال کې بیرته کښېږده. دا کښېږده له شاوشه. نسته نور نسته را سره. ته ورسه. بره راس زه دا در سموم. ته ورسه. ته ګوره دوکاندار زه به د دې چمبې در وښیم دې طریقه به در وښیم. څنګه؟ دغه که دا په ډېرو پیسو کې وځي په یوه اوس معنا یو 12 نورې مابینځ کې دا کښېږدئ. که څه یو څه در راوتلی اوږدي پروا نه کوي. دا 500 دی نه یو څه بیا داسې کت که په ډېرو پیسو کې وځي. کر دغه رقم ور بسته کې هر یو وژدم. ووځي دغه پیسې خو ما ته هم دغه راغلي دي بېرته تا ته هم دغه درځي بل د خوا څه بېرته ما ته راځي. تور ته ګورې 3-4 ورځې بعد بېرته ما ته راغلي بیا زه تا ته راوړم. دا بیخي نادره 500 دی. خو لا ښه دی خو یو 2.5 دا دغونه غټ بانک جوړ کړی دی. زه طریقه در ښیم ښه. دا به داسې راواخلې. داسې دې ونیولې ګرده یو ځای. خو ما د هغسې نیولې وې دا داسې دې کړلې بری داسې کړې. دا رقم اوس وده بیا به دلته داسې کېپسي. دا زما پیسې دې ولې څرې کړې؟ اوس ولې اوس بیا ښه په ادب په یو ځای کې داسې کښېږده. صحیح دی؟ واخله. دا زه نه غواړم داسې څه په وکړم. دا داسې ګوره دا یو ځای کښېږده ښه. یا زما پیسې دې ولې څرې کړې؟ زه ستاسو نورې پیسې غواړم. یا نورې پیسې نشته. یا نورې پیسې به ما ته راکړې. دا در ایسته که سمه ده. دا به زه دلته کښېږدم را سره. دا ایسته که ما ته نورې پیسې راکړې. دا بیا زه ایږدم یو ځای ښه په ادب. خپلې افغانۍ مو دي داسې وکړه ګوره ستا صدقه قسم روژه مو په خوله د مسلمانان یو ښه. دا چې زه اوس بل مسلمان ته ورکړم د هغه خو کار خراب کړي. هغه بیا بل بره دغه موضوع نه سره ختمېږي. دا یم په دې څیرې کړلې چې دا کیسه بالا دلې ختمه سي. پوه شولې؟ که رښتیا سي نن هغه سهار چې پراته بجې راکښېنستله د ماپښینه پر په دې سلوشنان تېرې کړې تا ته خو ما سهار در خلاصېدی چې تا پر دې دونه سلوشنان اچولي. دا یم دلې څیرې کړلې نه د چلاو نه وې نو ولې د مسلمان په سترګو کې خاورې سړی ور واچوي. پوه شولې؟ دا یې دلې څیرې دا تاوان یې پر ما ورسه 2 بوتلان در اخلي انرجان هر شی چې وړې زما د طرفه سه یوسه. مننه خیره سي. مخه ته باسي وروره. بس دغه صحیح دي ستا کور دا څونه ښه سړی. مننه که څونه لا نه غواړې سړی پیسې مور کوي چې نه چلیږي.